د نیوزلینډ کرکټ بورډ له نړیوال جام د مخه د خپلې لوبډلې تمریناتي لوبې رد کړې. د نیوزلینډ کرکټ بورډ غوښتنه کړې چې د نړیوال جام د مخه د دوی لوبډلې ته تمریناتي لوبې نه ورکول کیږي. یاد بورډ ویلي د لوژستیکي لاملونو او IPL کې د لوبغاړو د بوختیاو له امله غوره ګڼي چې تمریناتي سیالۍ ونه کړي. نیوزلینډ چې خپله لومړنۍ لوبه به له افغانستان سره لوبوي، یوازې په خپلو وروستیو لوبلړیو او IPL کې د لوبغاړو پر لوبېدو او تجربې تکیه کړې. سره له دې چې د نیوزلینډ ټول 9 لوبغاړي په IPL کې اخیستل شوي، خو یوازې 3 لوبغاړي د خپلو لوبډلو لخوا په ډیرو لوبو کې او مسلسل لوبول شوي دي او پاتې لوبغاړي له ټولو سیالیو یوازې په 2، 3 یا 5 لوبو کې لوبول شوي دي. بل لور شنونکي د نیوزلینډ د تمریناتي لوبو نه کول د افغان لوبډلې په ګټه ګڼي. افغانستان چې د جون په 9 له نیوزلینډ سره لوبه لري، تر دې وړاندې یې تمریناتي لوبې هم شته او د نړیوال جام لومړنۍ لوبه یې د جون په 3 له یوګانډا سره ده. د شنونکو په باور ترڅو چې افغانستان له نیوزلینډ سره د سیالۍ لپاره مخامخ کیږي، افغان لوبغاړي به د نیوزیلندي سیالانو په پرتله ډیر چمتو شوي وي. افغان لوبډله له نړیوال جام وړاندې 2 وارمه بیا تمریناتي سیالۍ لري چې لومړنۍ یې د مې په 29 له عمان او دویمه یې په 31 له سکاټلند سره ده.